طالبانو په ښوونیزو مرکزونو د دولتي عسکرو د بریدونو بندولو غوښتنه وکړه. د طالبانو د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسیون د دولتي عسکرو لخوا په ښوونیزو مرکزونو او دیني مدارسو باندې وروستي بریدونه غندل شوي او دغه بریدونو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسیون لخوا رسنیو ته استول شوي، د نورو ولایاتو ترڅنګ په ځانګړي ډول په خوست ولایت کې د ضربتي عسکرو لخوا د امنیت په پلمه په دیني مدارسو د چاپو او د زده کوونکو او دیني عالمانو د شهیدانولو پیښو د غندلو ترڅنګ د دولتي عسکرو لخوا په مختلفو پلمو د ښوونیزو مراکزو په نښه کول نه توجیه کېدونکي بللي. د تعلیم تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسیون یو ځل بیا اعلانوي چې په مدارسو، ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو هر ډول تیری چې په هره پلمه سره وي د توجیه وړ نه دي او نه به د کابل اداره د دې جنایاتو لپاره کومه پلمه ولټوي. د اعلامیې په پای کې طالبانو په افغان ولس د علم او پوهې په پالونکو سازمانونو ادارو غږ کړی چې د خپلو امکاناتو په کارولو سره د دغه وحشتونو په بندولو کې یو تر بله سره همکاري وکړي.